ومنه چې زما سره کوم ملګري رالوی شوي دي یو هم څوک ورک څوک شهید دوه درې ملګري په کلي کې سره پاتې شوي وو نور کلی ختم شوی و دوه درې ملګري پاتې شول کوم ووتلو چې راووتلو د دنیا پروپیګنډې راپسې شروع شولې د دنیا خبرې چا لارې راته بند کړې چا کوسې زه دا باجوړ ته هم په اسانه نه راځم هغه تیکې وي چې تر تاسو په راسم ما خپل کام ته څوک نه پرېږدي خو هره ورځ خواري کوم هره ورځ چې څومره وس بیا هغه به کوو نن هم در سره یو که نن نه وشوله یوه ورځ به خامخا خدای پاک د مظلوم ورځ راولي په هغه ورځ ته به کوشش کوو خواري به کوو ولې الله پاک فرمایي مفهوم یې دا دی معنا نه کوم هغه سړی خطا کېږي مفهوم یې دا دی چې کوم کام بده ورځ راشي دوی یې نه لرې کول غواړي خدای پاک وایي زه نه لرې کوم آیا دا بې اتفاقه کام له دا اراده کړې ده نه ده کړې کمو دا اراده وکړه خدای زموږ سره دی نو انشاءالله موږ به ګرځو دا کام راټولوو هر کله مو چې راټول کړو د الله په رب قسم خو ملک عرفان سره دا اتیا زره پښتنو شهیدان د دغو ټولو انتقام به ستاسو په جولای کې کړو خدای آباد لره ډېر درانه خلک ناستي زما نه مو خبرې ورکې کړلې زه د غمجن مخونه چې ووینم زه دا په ویر لړلې مخونه چې ووینم زما نه بېخیا خبرې ورکې شي زه اوس څه وکړم دا کام بېوسه دی خو دا ته خپلې بې اتفاقي بېوسه کړی دی موږ ته خدای شمېر ډېر راکړی دی 6 کروړه آباد یو 6 کروړه پښتانه آباد یو د 6 کروړو په منځ کې سړي راځي زموږ د خصوص په منځ کې سړي رانه وژني او بېرته لاټي او سترګې هم نه سوځي چې دلته به څوک راشي او ما ته به څه ووایي آیا د ملک عرفان قاتلین به سترګه سوځي ولې بې اتفاق یو بې اتفاق زه خو وایم هر هغه خبره هر هغه عمل چې د کام سره بېلوي په مختلفو کیسو مو سره بېل کړي دي دا ملا دی دا پلانکی دی دا پلانکی او که هر څوک دی د دغې وطن دی زموږ د خاورې دی زموږ محترم دی ژبه زما ده وینه زما ده دا دردونه دي بحثیت یو پښتون یو انسان یو مسلمان چې د چا هم زړه نه پرې دردېږي والا زه وایم چې په دې کې هېڅ نه دي نور پاتې ټول پښتون قام پرې دردېدلی دی حاجي صاحب نوی فارغ په دې سوشل میډیا دغه خلک اظهار کوي دې دماغې ډېر خلک دردولي دي ډېر یې ژړولي دي موږ ملګري سره ناست وو داسې هغه تصویر مخکې راغی هغه د ګاډي او د شهیدان ته یقین وکړه 2 ګنټې موږ سره ناست یو څوک خبره به سره کوي یا مور ته یو ځوان کېښودلو خپې نه وي هغه وایي د سهار تللو روغ و د به بل څوک دا حال دی نو موږ در سره یو هر غږ مو چې راباندې وکړو تاسو به نه راځئ سپین ګیري یئ ځینې کارونه به سپین ګیري کوي ځینې به ځوانان کوي تاسو به غږ کوئ د سپین ګیري سړي امر وي حکم وي آډر وي موږ ځوانان یو هر غږ مو راباندې وکړ چې د جسم اندامونه یې په سلګونو میټره لرې پروت و مونږ ته د په دې دنیا کې هر هغه قوت چې د پښتنو سره ظلم کوي هغه د یو ګناه وښایي چې د دغو پښتنو وي مونږ ته زمونږ ګناه وښایي څه ګناه مو کړی دی که انسانیت وي خو منلی مو دی او تر مونږ ښه مسلمانان نشته دی مونږ پښتانه د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو زمونږ کورونه کچاوي خو خپل جومات پوخ جوړوو مونږ په خپله خاوره باندې تر ټولو لوی قدر اسلام ته لرلی دی د روژې په میاشت کې په ټوله دنیا کې وګرځېږه ارام ارامي وي خو دلته د څوک په سره ورځ په روژه وخوري ښه مونږ پښتانه یې نه پرېږدو زما په باجوړ کې داسې پارکونه نشته دی چې نن ښځې په نیکرې کې ورځي زما وطن زما قام یو مسلمان قام دی په کومه دعوا باندې مو وژني که انسانیت ګورې هولیا مو وکسئ د انسانانو په شان ښکارو خبرې مو د انسانانو په شان دي بیا مو ولې وژنئ هر څه دې کام منلي دي 20 کاله وشول یا څومره وشول ملک عرفان دا دلته اکاګان ناست دي تربرونه کلیوالان یې ناست دي 2 ماشومان بچي یې ناست وي یو ځل د یتیم والی تېر کړ بیا یې دا تېروي ګناه یې څه کړی دی هېڅ ګناه نشته دی محترمو خو تباه برباد څه کوي چې بې اتفاق